تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د روزي مشتا دا توبه نسبنا غړي او په دغه روزه باندې موږ په الله ځان بخښلی وای دغه زوړ رجستر چې موږ د ګناهونو څخه کړی دي دا مې صفا کړی ولای موږ په روزه کې نور ګناهونه ته مخه نور د الله جل جلاله عذاب ته دعوت ورکوو دغه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي دا در اوسه دغه محنت کوي چې دوی د چکو ټورنمنټونه راوباسي د پتو ټورنمنټونه راوباسي د هغه د کرکټو د فوټبال ټورنمنټونه راوباسي چې ټوله شپه په لهو لعب کې تېره کړي او سهار بیده وي بیا ماپښین راکښېني و کولر ته یخ کولر ته بیده سي بیا ماپښین و مازدیګر دی راکښېني او بیا په روژه مات باندې ورپرېږدي چې ما خو نه یو داسې توره ووله چې ما نن روژه نیولې ده تا توره نه ده ولې تر هسه چې تا څنګه عمل کړی دی چې دغه پتو والا دا ټورنمنټو والا چې د دې حکم څه دی زموږ کتابونه د دې په هکله څه وایي درې امامان علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایلو کا حل جل نمبر اتم صفحه نمبر 408 هغه لیکي چې درې امامان پر دې متفق دي چې شطرنج دا پتی د دې هم داسې حکم دی کوم چې د نردشیر دی او نردشیر چې کوم دی دا په ګناه کبیره کې شمارل شوی ده ځکه د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه یو روایت راخص دی چې هغه فرمایي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله یعنی چا چې نردشیر لوبه وکړه هغه د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړله دا غرنګ یو بل روایت راخصلی عن سلیمان بن بریده رضی الله تعالی عنه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 328 چې حضرت سلیمان بن بریده رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار سره رانقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نردشیر څوک کوي دا کم لوبې کوي نو گویا هغه خپل لاس د خنزیر په وینو او په غوښو کې رنګوي د درې امامانو دا فیصله ده چې دغه پتی د شطرنج دا هم د نردشیر رنګ په کبیره ګناهونو کې دي الله جل جلاله دې مسلمانانو ته هدایت وکړي او یو بل روایت راخصلی چې ملعون من لعب بالشطرنج والناظر الیها كاكل لحم الخنزير کنز العمال حدیث دی چې شطرنج کول والا دا ملعون دی او دې ته کتل والا مثال داسې دی لکه د خنزیر غوښه چې خوري او په یو بل حدیث کې راځي چې الله جل جلاله د ورځې 360 واره خپل بنده ته د رحمت په نظر ګوري خو چې کم څوک پتی کوي یا شطرنج کوي د هغو په دې کې هیڅ حصه نشته نو محترمینو دغه پتی او دغه شان دا له لعب دا څومره سخته ګناه ده څومره سخته ګناه ده دا زموږ کتابونو دا دې راخصي دي او موږ ټوله شپه په دې کې مبتلا یو ټوله شپه یا په کرکټ او په فوټبال کې یا پر چکو باندې لګي او سهار بیا بیدوی د روژې مبارکه میاشت زموږ څخه په لهو لعب کې تېره سي په کار خدا ده چې د شپې خوب کوه د ورځې عبادت کوه سهار سوه تلاوت ته کښېنه د غرمې پرې د ماښامه پرې د ماپښینه پرې یا داسې کوه د ورځې خوب کوه د شپې تلاوت کوه د شپې عبادت کوه دا روژه مبارکه داسې نه وبولو چې دا په یې رقم تېره کړو نه روژه مبارکه داسې وګورو چې موږ د دې روژې څخه ګټه واخلو موږ په الله باندې خپل مغفرت وکړو د خپل ګناهونه په الله باندې معاف کړو د روژې څخه ځان نه کړو خلاص په روژه باندې ځان خلاص کړو د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشتا دا توبه نسبنا غړي بس توبه په اخلاص کو خامخا
عفو غواړو بالا یو غني مولا استغفار به پر ګناه کړو په ژړا عبادت ذکر اذکار به کړو رښتیا څه مشکل او څه تکلیف به نه وي بیا د روزي قدر عزت بس وي همدا د شافر حسن لپاره کړئ دعا دا عاصي شافر مدام په ویلا دا عاصي شافر مدام په ویلا تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشته دا توبه نسبنا غړي